د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. د کندوز رادیو قدرمنو اوریدونکو په سلامونه او نیک هیلو مو هرکلی کوم. په مراړم د کندوز رادیو د دې ساعت مهم او وروستۍ خبرونه ته. نن یک شنبه د لړم عقرب شلمه نیټه ده چې د 2023 کال د نومبر له 10 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د اطلاعات او کلتور وزارت په اداري غونډه کې دغه وزارت د راتلونکي کال پر تشکیل خبرې وشوې. تیره اونۍ کې د هیواد له ګمرکونو څخه 80 ټانکره بې کیفیته نفتي توکي مسترد شوي دي. د لوګروالي او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې معین پر یو لړ چاپیریالي موضوعاتو خبرې وکړي. او مسؤلین له هند سره د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 650 میلیون ډالرو ته رسیږي. اوس هم بشپړ خبرونه. د اطلاعات او کلتور وزارت په اداري غونډه کې دغه وزارت د راتلونکي کال پر تشکیل خبرې وشوې. د اطلاعات او کلتور وزارت اداري غونډه نن دغه وزارت د ګرځندوی مالی او اداري معین مولوي قدرت الله جمال، د هنر او کلتور معین مولوي عتیق الله زی، د ځوانانو چارو د معین مولوي محمد یونس راشد، د نشراتي چارو معینت سرپرست مولوي ضیاء الحق اکمل او د مرکزی رئیسانو په ګډون ترسره شوې وه. په دې غونډه کې د ګرځندوی مالی او اداري معین د 1404 مالی کال لپاره د اطلاعات او کلتور وزارت د تشکیل په اړه هر اړخیزې خبرې کړې دي. په غونډه کې ټینګار شوی چې د وزارت تشکیل باید داسې جوړ شي چې د هنر او کلتور خپرونو چارو د ځوانانو په برخو کې لا ډیر ګټور تمام شي او د ګرځندوی په برخه کې هم هیوادوالو او بهرنیو سیلانیانو ته د خدمتونو وړاندې کولو کې لا ډیرې اسانتیاوې برابرې شي. تیره اونۍ د هیواد له ګمرکونو څخه 80 ټانکره بې کیفیته نفتي توکي مسترد شوي دي. د مالیې وزارت د هیواد له ګمرکونو څخه د 80 ټانکره بې کیفیته نفتي توکو د مسترد کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت په یوه خبرپاڼه کې لیکلي دي چې د مالیې وزارت د نفتي موادو د کیفیت او څارنې ریاست چې د ټاکل شوي معیارونو له مخې هیواد ته د واردېدونکو نفتي موادو کیفیت معلوموي. تیره اونۍ په فراه، هرات او نیمروز کې له ګمرکونو څخه د 80 ټانکره بې کیفیته نفتي موادو بیرته ګرځولي دي. تر دې وړاندې تیره اونۍ هم مالیې وزارت د هیواد له ګمرکونو څخه 128 ټانکره بې کیفیته تیلو د مسترد کېدو خبر ورکړی و. د لوګروالي او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې معین پر یو لړ چاپیریالي موضوعاتو خبرې وکړي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د پالیسۍ او مسلکي معین ډاکټر زین الله عابدین عابد د لوګر له والي شیخ ضیاء الرحمن مدني سره کتلې دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې لوګر کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې پر فعالیتونو د میساینکان د چاپیریالي اغیزو په ازرې ولسوالۍ کې د ځنګلونو پر ساتنې او بیا احیا کولو، د سرخ ولسوالۍ د ځنګلي بادامو پر اصلاح او د ماهیانو او شاتو مچیو د فارمونو پر جوړولو خبرې شوې دي. د لوګر والي دغه ولایت د چاپیریالي وضعیت او په دې برخه کې شته ستونزې شریکې کړي او د حل غوښتنه یې کړې ده. او وروستی خبر دا چې مسؤلین له هند سره د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 650 میلیون ډالر ته رسیږي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې د روان 2023 زیږدیز کال په 10 میاشتو کې له هند سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 650 میلیون ډالر ته رسیږي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخوندزاده عبدالسلام جواد نن په خپل ایکس ټولنیزه شبکه کې لیکلي دي د روان 2023 زیږدیز کال په 10 میاشتو کې له هند سره د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 650 میلیون ډالرو ته رسیږي چې له دې جملې څخه سناسه 440 میلیونه صادرات او شاوخوا 203 میلیونه نورې واردات دي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله ومرشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.